السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د موبایل لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې په هغې کې به تاسو وکولی سئ چې ډېر ښایسته او خوندور ټول بکس د موبایل لپاره جوړ کړئ. نو ملګرو تاسو دغه ټول بکس لیدلی سئ. که چیرې تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې داسې ښایسته او خوندور ټول بکسونه جوړ کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې د هغې اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو اول لاره به تاسو راسئ ملګرو سیټینګ ته، انیبل ټول بکس دغه اپشن دلته تاسو وینئ، دغه به تاسو دلته چیش کړئ اون کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اون کړئ بیا دغه رقم دویم اپشن د سټارټ اون بوټ. نو ملګرو تاسو به سټارټ اون بوټ باندې هم کلیک وکړئ، دغه دواړه به دلته تاسو اون کړئ او دغه رقم ملګرو په لاک پوزیشن باندې تاسو دا غواړئ که نه غواړئ، دغه رقم شو اون سکرین لاک په سکرین لاک باندې تاسو دا غواړئ که نه غواړئ. هاید اون لینډسکیپ دغه رقم لینډسکیپ روټیټ سو، دغه رقم شو اون پورټریټ روټیټ سو، الویز ایکسپینډ ټول بکس سو. نو دلته ګوره دغه د ټول سیټینګونه دي، صرف او صرف به تاسو دغه دوه سیټینګونه کې وکړئ. دا نور تاسو خپل د مرضي سیټینګونه دي، هر یو څه کې کوئ که نه کې کوئ هغه ستاسو خپله مرضي ده. نو دلته ګورئ بیا به تاسو دغه دوه اپشنه تاسو اون کړئ. نو دلته به تاسو ته ټول بکس درکړي. بیا به دغه رقم تاسو راسئ په سلیکټ اپس باندې به کلیک وکړئ. اوس چې تاسو هر اپسونه دغه ټول بکس ور اچوئ هغه ټول به دلته تاسو چیش کړئ اون کړئ. هغه که هر اپس تاسو ور اچوئ هغه اپسونه به ټول دلته تاسو اون کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه اون کړئ هغه اپسونه به بیا دلته په ټول بکس کې دننه را روان وي. وینئ اوس که اوس ګوره دلته ما بیوټي کیمرا کوم بیوټي کیمرا چې دغه اون ده، بیرته که زه دغه او کوم هغه به له دې ځای څخه چې ختم سي دغه رقم بیرته که زه اون کړم هغه به بیرته دغه ټول بکس ته ور ولویږي. دغه رقم ګوره ملګرو په کسټمایز کې بیا تاسو کولی سئ هغه اپسونه وګورئ او دغه رقم اون دغه رقم هاید آنلاین چې بیرته تاسو چیش کولی سئ پټولی سئ او دغه رقم سپورټ کې تاسو ته د هغه نور معلومات درکوي. نو ګوره ملګرو بیرته زه له دې اپلیکیشن څخه وځم. کله چې زه ملګرو له دې اپلیکیشن څخه وځم، اوس مثال کې طور پر زه واتساپ استعمالوم. کله چې ملګرو زه په واتساپ کې ګرځم دغه رقم زه غواړم چې ډایرکټ دلته یو شی خلاص کړم، نو په ټول بکس باندې کلیک وکړئ او بیرته به تاسو راسئ صرف او صرف هغه یعنې اپس باندې به کلیک وکړئ. هر اپس خلاصوئ صرف هغه اپس باندې کلیک وکړئ، هغه به بیرته تاسو ته چیز سي خلاص سي. دغه رقم کوم بل اپس خلاصوئ، ګوره کلکولیټر زه خلاصوم، په کلکولیټر باندې کلیک وکړئ، هغه بیرته تاسو ډېر په اسانۍ سره خلاصولی سئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور ټول بکس ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ دا اپلیکیشن. نو ملګرو د دې اپلیکیشن په ذریعه سره بیا تاسو کولی سئ چې په موبایل کې هر شی ډېر په اسانه طریقه سره خلاص کړئ. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ سوي. که ویډیو خوښ سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.